جرمني ته د عبدالباري عمر د سفر حقیقت معلوم شو. عمر چا او د څه لپاره غوښتی و؟ د خوړو درملو ملي ادارې سرپرست عبدالباري عمر تېره ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې په یوې خبري ناسته کې وایي چې نوموړی په یو رسمي سفر اروپا ته تللی و. هغه په داسې حال کې اروپا ته د رسمي سفر په هکله خبرې کوي چې په وروستیو ورځو کې خورا ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د خوړو درملو ملي ادارې سرپرست وایي د دعوتنامې پر اساس باندې د دوی د دعوت پر اساس باندې دغه کانفرانس ته تللی وم. په دغه کانفرانس کې مې رسمي ګډون کړی دی. بله موضوع دا ده چې یو غیر قانوني شخص څنګه کولی شي چې یو نړیوال کانفرانس ته لار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني ته د خوړو درملو ملي ادارې د سرپرست سفر او په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو د هغه څرګندونو ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په دې لړ کې دا ځل د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د یو چارواکي سفر د منلو نه دی. پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارش په دې هکله وایي د محدودیتونو وضع کول او د بندیزونو جوړول دا یوازې دا چې افغان ملت ته زجر ورکړي، طالب چارواکو ته او حاکم نظام ته هیڅ وخت زجر نه ورکوي. بیا هم دا ترسره کیږي او طالب چارواکي تر مسکو، عربي هیوادونو، تر پاکستان او ایران او هر هیواد ته کنفرانسونو ته ځي. تر دې وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کولن ښار کې د اسلامي امارت د چارواکي د لیدنې او وینا په اړه ویلي و چې هیواد به له طالبانو سره د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته تر درناوي پورې خپلې اړیکې عادي نه کړي.